والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. زما د دې علاقې او د لرې نه راغلو ملمنو علماء کرام او د هر مکتبه فکر سره تعلق لرونکي ټولو مرګرو ته زه په فخر سره دا خبره کوم، زمونږ نور هیڅ وس نه رسي، موږ صرف دې غرونو ته راغلي یو، په دې غرمو کې ولاړ یو. الله تعالی د خپله مقدمه پیش کوو چې یا الله زمونږ په وس کې نور څه نه و، موږ خپله فیصله، موږ ستا د کلام محبت، موږ ستا د ذات محبت، ستا د پیغمبر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت تا ته راوړی دی. دلته ولاړ یو او ای ربا سوال درته کوو د لویو اسمانونو ربا زمونږ دا مینه محبت زمونږ نور وس نه رسي، خدای دا په خپل دربار کې قبول کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من رأى منکم منکرا چې په تاسو کې څوک څه غلط کار ویني فلیغیره بیده په لاس باندې منع کاله کوه دا څه کې مه کوه دا کار په لاس به یې منع کې. وإن لم يستطع فبلسانه کستا د لاس وس نه رسي ځکه د لاس او د لوړ اختیار د ریاست سره دی، د حکومت وخت سره دی، د امیر المؤمنین سره دی. هغو به په خپل انداز باندې موږ ته دا مطالبه کوو چې دا خبره اوایسي ته ویسئ، هغو د یو توانه اواز چوت کي اقوام متحده ته ویسي. دا څه د وړو لبه نه ده، د الله د کلام ګستاخي شوي ده، د الله د قرآن ګستاخي شوي ده، د الله د ذات نه راوتی کلام دراصل د دې توهین کول د الله د ذات توهین کول دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ستا د لاس وس نه رسي فلیغیره بلسانه بیا په ژبه باندې، وان لم یستطع که په ژبه دې وس نه رسي فبقلبه پړه کې بد وګڼه، که پړه کې بد نه ګڼې پتا کې ایمان نشته دی، ځکه چې پړه کې بد ګڼل چې دي دا د ایمان د وذلک ادنى الایمان واضعف الایمان دا مختلف الفاظ راغلی، دا د ایمان د ټولو نه کمه درجه ده. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ لیکلیو انگریز نے ہم سے ہمارا تخت چھینا، ہمارا تاج چھینا اور ہمیں اپنے دین پر محترس بنا کر چھوڑا. دا صاحب کشف مولانا احمد علی لاہوری ما ته افسوس په دې راځي نن په فیسبوک باندې په ټویټر باندې په یوټیوب باندې نام نهاد مذهبي سکالران ناست دي او هغه وایي د دې نه څه فایده، وای د قرآن ګستاخي داسې نشي کېدی، څنګه نشي کېدی؟ الله زما پلار له احترام ورکړلی، الله د دې کلي او د دې مسلمانانو او د انسانانو هر انسان له احترام ورکړلی. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا الله پاک د رسول مسلمانان د قرآن مجید په محبت سره راغلي، خدای پاک د دې شرکت چې د قبول کړي، خدای پاک د قرآن مجید سره دوی د محبت یو اظهار کړل، الله پاک د قرآن مجید دا محبت او دا اظهار په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله پاک تر ګوري، الله پاک تعین، یا الله پاک د قرآن مجید دا محبت یا قرآن مجید سره الله پاک دا تعلق یا الله پاک دا په خپل دربار کې قبول کړي. خدای پاک دا محبت زمونږ دپاره د دنیا او د آخرت نجات او ذریعه وګرځوي. خدای پاک د قرآن مجید تعلیمات زمونږ په هر شعبه کې الله پاک زنده وفرمایي. خدای پاک د تعلیم د قرآن مجید څومره تعلیمات دي په هغې باندې موږ لا د عمل کولو توفیق راکړي. خدای پاک څومره ملګرو چې دلته کې دا شرکت کړل الله پاک دوی را شرکت قبول کړي. د علماو په عمرونو کې الله پاک برکتونه وفرمایي. کوم انتظامیه والا چې الله دلته کې دا تنظیم کړل الله پاک دوی دا تنظیم او د الله پاک دا خدمت قبول کړي. او یا الله پاک چې کم چې دا ګستاخ او کافر یا الله پاک دا ګستاخی کړل او ټول مسلمانان له دوک ور کړل یا الله پاک عبرتناک سزا ور لور کړي.